سمه استفاده ځینې ونشي، بیا به هغه مور ماشوم ته بیا صحیح خدمات وړاندې نشي. ځکه د هلمند په یوې لرې سیمه کې واکسیناتور شفیع الله خپل دنده ترسره کوي، خو خپل شخصي نقلي وسایط یې دومره توان نه درلوده چې تر ټولو هغو کورنیو ځان ورسوي کوم چې مسؤلیت ده ته ورترغاړې سوی و. شفیع الله نن په لښکرګاه ښار کې د هغه موټر سایکل د ترلاسه کولو لپاره راغلی چې دوی ته د افغان روغتیايي او پرمختیایي خدماتو مؤسسې له لوري ورکول کیږي. مخکې چې و زموږ موټر سایکلان چې و زاړه و یا کمزوري و، هغه ساحې چې دي غرنۍ دي، موږ په ښه ډول باندې ټولو کورنیو ته د واکسین انتقال نسو کولی. نو دا موټر سایکلان چې دي نوي دي او ښه جوړ دي، ان شاء الله دا به زموږ د واکسین په انتقال کې ډېر مرسته راسره وکړي چې تر ټولو کورنیو پورې به ورسوو واکسین. د موټر سایکلانو د ویش په دغو مراسمو کې د هلمند عامه روغتیا ریاست مرستیال ښاغلي نقیب الله فاتح وویل دوی به په دغه ولایت کې د روغتیا خدماتو په برخه کې نور هم لاس په کار سي تر څو دلته د هرې کورنۍ لپاره روغتیا خدماتو ته لاسرسی اسانه سي. بلې د روغتیا د لا پیاوړتیا دپاره پلانونه ډیر دي. تقریبا چې نن موږ په دغه غونډه کې قرار لرو، موږ دغه غږ بیا هم کړی دی چې انشاءالله یو وخت کې به دغه پیچچونه سي، پیچچ روغتیایي ځای ورته وایي، دغه به موږ په BHC-انو باندې بدلو انشاءالله. نور مو پلانونه ډیر په لار دي انشاءالله. بیا به د هر پلان د هر تطبیق کوونکي پلان به تاسو انشاءالله ورته ګورئ، موږ به تطبیق کوو او لسونه به مو ځین برخمن کیږي. پر همدې مهال بیا په هلمند کې د افغان روغتیا او پرمختیایي خدماتو د مؤسسې مسؤل ډاکټر اسمت الله ذهین وایي دوی 30 تنو واکسیناتورانو ته 10 شرادې موټر سایکلان په واک کې ورکړي. د په خبره چې د بور سره په کاري ساحه کې تر ډیره مرسته وکړي او 10 روغتیایي ځالې دي او 10 موټر سایکلان دي او 10 اوټیچ واکسیناتوران دي. د دې لپاره دغه ترتیب برابر سو او د دې مالی لګښت چې دی د افغان روغتیایي او پرمختیایي خدماتو مؤسسې یا هم AHD ترسره کړی. ویلی سو چې تر دې مخکې هم هلمند کې د یو شمېر خیریه مؤسسو په مالي لګښت عوامي روغتیا ریاست سره په همغږۍ سلګونه موټر سایکلان پر بېلابېلو روغتیایي کارکوونکو ویشل سوي دي تر څو روغتیایي خدماتو ته په هره سیمه کې لاسرسی اسانه سي. نعمت الله همت، د افغانستان ملي راډیو، هلمند.